ګران شو د مینې په بازار کې محبت د ښکلو بیمار زړګي ته د نرخونو پته ولګېده تا چې زما په لاس خښ کړي وو د غولي منځ کې مور ته د هغه تعویضونو پته ولګېده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو فاروق جان حسین یم. نن داسې یو شخصیت سره ناست یم چې بلا مودې نه به یې خلکو نوم اورېدلی وي خو دا ملنګ خوی او ملنګ روی انسان دا به چا لیدلی نه وي. نوم یې هم بلا مشهور دی خو تاسو ته دا پته وي چې د دې نوم که زه تاسو ته ووایم نو تاسو به بالکل حیران شئ. دا هماغه شاکر الله مجروح صاحب دی او دا مجروح د ملک او د قوم او د پښتون په غم باندې مجروح دی. نو د هغې سره ستاسو ملاقات کوو. شعرونه یې هم ځان له د خوند او رنګ نه ډک دي او د دې خیالات هم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اسین صاحب ډېره مننه چې تاسو مونږ له موقع راکړه او په سکرین باندې راشو. ډېره مننه مجروح صاحب. خپل مختصره پیژنګلو چې ستاسو د کلي څه نوم دی، تعلیم مو کړی دی نم دی کړی یا کار روزګار څه کوئ؟ مختصره پیژنګلو. اسین صاحب تعلیم زما تر 12مه جماعته پورې دی د سن 85 کې م 12م کړی جی جی. او د تورنګزو میرې غزګي نومې کلي کې اوسېدونکی م هلته اوسم او په قام باندې شیخان یو او روزګار چې دی د مچو روزګار کوم د بي پارم چې ورته وایي که نه د هغې روزګار کوو ورسره ټکه پکه چېرته ټیکهداري د سو پیدار وکړو. جی جی. مچو تاسو روزګار کوئ داسې چېرته خیال هم راغلی چې هغه تاسو په مچو باره کې یو شعر لیکلی شعرونه خو به تاسو نه ریکارډ کوو ملګرو ته به یې اورو هم خو چونکې د روزګار په حواله نو مل کیدای شي تاسو دغې په حواله باندې هم چېرته داسې یو شعر یا چېرته تشبیه کې یا داسې نور مثال وغیره کې. یاره جی د یو غزل کې مې د هغې ذکر کړی چې د چا د زلفو زولنو د بنده د چا د زلفو زولنو د بنده هڅه کومه ځان ته بس وباسم د چا په سترګو کې ځان نه ګورمه د چا په سترګو کې ځان نه ګورمه پروت دی د چا سترګو کې هڅ وباسم او خیال مې د زیان نه دی د ګل حسن ته لکه مګس دی نه تش رس وباسم. ډېر ښکلی ډېر مزیدار. مجروح صاحب داسې شعرونه د هغې نه مخکې به زه ستاسو نه یو تپوس وکړم چې عمر خو روان دی ښکاري ځواني لاړله بوډا شومه خو داسې څه ارمان ستاسو په زړه باندې چې هغه تاسو اوسه پورې چا سره شیر کړی نه اگر چې خلک ارمانونه نه شیر کوي د چا سره خو که ډېره مسله نه وي او تاسو یې باته ووایئ. ډېره د ما په زړه خو د الله فضل نور څه ارمان نشته خو یو د کور ارمان مې دی چې د کور توفیق له خدای پاک راکړي او د بچو له یو کور جوړ کړم. نور وخت د سر سوری راکوي خو شرط یې دا ایښی دی وخت د سر سوری راکوي خو شرط یې دا ایښی دی کور راله نه راکوي ځای راله د ګور راکوي. میس ارمان پړی نشته. ارمان دا دی چې ارمان مې پاتې نشه څومره لوی لرم ارمان چې ارمان نشته. بیا هم الله دې وکړي دعاګانې به کوو. کور خو واقعي چې له انسان هغه په دنیا کې بس نور څه دغه څو ورځو کور یې پکار ده چې د انساني کچه جونګړه را په زړه کړم او ښه وجاړم چې مې په ذهن راورېږي د باران خیالونه چې د غریب بچی سبق وایي نو کار به څوک کړي څومره بدرنګه دي د دې کلي د خان خیالونه. څو شعرونه را سره ریکارډ کړي. بچو دارو د سیر وړو دپاره بچو دارو د سیر وړو دپاره کله بخر کله کور قرض اخلم او ما او د ملک معیشت یو شانتې دی قرض ورکولو له نور قرض اخلم. ډېر ښه. واه ډېره مننه. که چېرته تاسو زموږ پروګرام ته نوي یې نو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او انشاءالله د مجروح صاحب نن خو موږ داسې لاره کې دغه که اگر چې دی هم چېرته کار له روان دي او د دې نور غزلې وغیره به تاسو سره ریکارډ کوو چېرته چې خوشحاله اوسئ. فاروق جان حسین له ورکړئ اجازت. د الله په امان.